د خوست علیشر ترزی ولسوالۍ اړوند بلاوټ سیمه کې 20 کلنه دښمني چې یو لوري ته پکې ځاني زیان هم رسیدلی و د ولایتي ادارې او قومي مشرانو په هلو ځلو هواره شوه. د دواړو جانبینو د کورنیو غړو چې کالونه د یو او بل د وژلو هڅې کولې سره غاړه غړی شول. زیانمنو کورنیو د قومي مخور او مرستیال والي پرېکړه پر ځان ومنله او زیاته یې کړه چې د 20 کالو راهیسې د شخړو له امله تر ډیری وخت غم او ښادي پاتې و. ډېر خوشحال یم، د دې نه زیات خوشحال الحمدلله. هغه دې دا زه پښتنو ښاخ کړلو دې نه بله ښه خبره نه ده. خبره وه چې دا موږ خپل خورونه موږ وکړه د من کې څه مشکل راوړل دا مشکل. خوست مرستیال والي محبوب شاه قانت ویل دوی هڅه کوي تر څو د قومي مشرانو سره په ګډه دې ته ورته دښمنۍ په دوستۍ بدله کړي. د دوو کورنیو ترمنځ 18 کلنه هغه بدي په اصطلاح مشکل نن په دوستۍ بدل شول. لله الحمد. د خوست ولایتي اداره هر وخت دا هڅه کوي او دا هم دوی د معلوماتو له مخې خوست کې د شخصي دښمنیو ګراف لوړ او زیاتره وخت په دغه ولایت کې د غرونو او ځمکو پر سر د کورنیو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي چې ډیری وخت ځاني تلفات هم له ځان سره لري.